ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د استقلال څلور لارې د جوړېدو بنسټ ډبره د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د بلخ ولایت د مرستیال والي او د مزار شریف د ښاروال په حضور کې کېښودل شوه. د دې پروژې لګښت د یو خصوصي شرکت له لورې ورکول کېږي. د مسؤلینو په وینا ټاکل شوې ده چې دغه پروژه به په راتلونکو 7 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په مزار شریف ښار کې د استقلال څلور لارې د جوړېدو د بنسټ ډبره د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د بلخ ولایت د مرستیال والي او د مزار شریف د ښاروال په حضور کې کېښودل شوه. مسؤلینو د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ښاري زیربنا او پراختیا د مزار شریف ښار له اساسي اړتیاو څخه وبلله او د عام المنفعه پروژو په پلي کېدو کې د خصوصي سکتور له همکارۍ هرکلی وکړ. هغوی ټینګار وکړ چې د دا ډول پروژو پلي کېدل د ښار د بڼې په بدلون د ښاریانو د تګ راتګ په اسانتیا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمولو کې مهم رول لري. جور کردن وطن، جور کردن سرک، جور کردن چوک‌ها، جور کردن انکشافی کارهای اقتصادی، مدرسه، مکتب، پانتون و هر چیزی که به زندگانی انسان ضرورت داره به این مصرف بکنه انشالله اجرش الله تعالی برش میده. از تجاره ملی افغانستان و خاصتا تجاره ملی ولایت بلخ و خاصتا تجاره شهر مزار شریف ما سپاسگزار هستیم، قدردانی از پیش میکنیم که در بخش بازسازی، نوسازی و در بخش زیبایی شهر مزار شریف قدم‌های استوار انجام دادگی است. په همدې حال کې د هغه شرکت مسؤل چې د دې څلور لارې د جوړولو چارې پر غاړه لري وایي چې د استقلال څلور لارې به د 240 مترو په لوړوالي د یوې منارې په جوړولو او د اړینو اسانتیاو په برابرولو سره به په راتلونکو 7 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. چهارراه و سرمایه گذاری 12 الی 13 میلیون افغانی انشالله با هزینه 12 الی 13 میلیون افغانی و با مدت زمان تقریبا 6 الی 7 ماه به لطف پروردگار به ارتفاع 42 متر انشالله العزیز به بهره برداری میرسه به یاری الله متعال. له بلې خوا د دې پروژې انجینر د پروژې د جزئیاتو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې دغه څلور لارې به له ټولو اړینو اسانتیاو او شنو ساحو په لرلو سره جوړه شي. موضوعاتی که در نظر گرفته شده در این چهارراه ساعت سبز از در نظر گرفته شدن، گلکاری است، لایتینگ یا نورپردازی است و فواره یا اوزای کوچک تزیینی در نظر گرفته شدن. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په 1405 کال کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې له 10 څخه زیاتې پراختیایي پروژې پیل کړي دي چې په پلي کېدو سره به د مزار شریف ښار بڼه د پام وړ بدلون ومومي او ښاریانو ته به د لا غوره خدمتونو د وړاندې کولو زمینه هم برابره شي. د جرمونو پر وړاندې د امنیه قمندانۍ د مبارزې د هڅو په دوام د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په دغه ولایت کې یو کس له 21 بوتله الکولي مشروباتو سره نیولی دی. د مسؤلینو په وینا د یاد کس دوسیه له لومړنیو څېړنو وروسته د قانوني اجرااتو د بشپړېدو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو یو کس له 21 بوتله الکولي مشروباتو سره نیولی دی. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي یاد کس د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو له لورې له 2010 ملي لیټره الکولي مشروباتو سره چې د 21 بوتلو معادل دي نیول شوی دی. د بلخ ولایت مزار شریف ښار د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو کس چې 21 بوتله په اندازه الکولي مشروبات ورسره نیول شوي دي چې د نوموړي کس دوسیه به د لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ټولو هغو کسانو ته خبرداری ورکوي چې په دغه ناقانونه
فعالیتونو کې لاس لري چې له خپلو کړنو څخه لاس واخلي، که لاس وانخلي وبنیول سي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل سي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند زیاته کړه د یاد کس دوسیه له لومړنیو څېړنو وروسته د قانوني پړاوونو د بشپړېدو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د نشهیي توکو او الکولي مشروباتو پلورونکو او قاچاق وړونکو ته هم خبرداری ورکړی چې له دې ډول ناقانونه فعالیتونو څخه لاس واخلي، که نه نو له هغوی سره به د قانون له مخې چلند وشي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. محمد جاوید مایار د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او ارزونې امریت د نوي امیر په توګه معرفي شو. د دې ریاست مسؤلینو د نوموړي د معرفي په مراسمو کې وویل چې په ادارو کې عدلون او بدلون د اداري اصلاحاتو یو برخه ده او د همغږۍ د پیاوړتیا او د چارو د کیفیت د لوړولو لپاره زمینه برابروي. هغوی همدارنګه د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. محمد جاوید مایار د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او ارزونې امریت د نوي امیر په توګه معرفي او مراسم یې د عامې روغتیا ریاست د مرستیال د حوزوي روغتون د امیر او د یاد ریاست د یو شمېر مسؤلینو په حضور کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل چې په ادارو کې عدلون او بدلون د اداري مدیریت یو عادي برخه ده او موخه د چارو ښه تنظیم، د همغږۍ پیاوړتیا او د اداري فعالیتونو لوړول دي، نه دا چې چاته ځانګړی امتیاز ورکړل شي. د څارنې او ارزونې امریت نوي معرفي شوي امیر محمد جاوید مایار هم عدلون او بدلون د هر نظام له اساسي اصولو څخه وبلل او خپلو پخوانیو مسؤلیتونو ته په اشارې سره د ژمنتیا، روڼتیا او همکارۍ په روحیه د دندې په ترسره کولو ټینګار وکړ. هغه له ټولو همکارانو وغوښتل چې د یووالي او ګډو هڅو له لارې د اداري چارو د ښه والي او خلکو ته د باکیفیته روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره همکاري وکړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو هم هیله څرګنده کړه چې د بیلابیلو څانګو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا سره به په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر لا ښه او اغیزمن شي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت د دې ولایت په عمومي لویو لارو د موټرو د پلټنې بهیر د لا ګړندي کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلین وایي د ترافیکي پیښو د کمولو، د خلکو د خوندیتوب، د ترانسپورتي خدمتونو د ښه والي او د مسافرو د تګ راتګ د اسانتیا په موخه د جوزجان مزار شریف او کابل مزار شریف پر لویو لارو ترافیکي چک پاینټونه جوړ او فعال شوي دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا په دغه چک پاینټونو کې د ترافیکو منصوبین موټر د ترافیکي اصولو او مقرراتو د مراعات، د قانوني اسنادو د شتون، د موټرو د تخنیکي وضعیت او د خوندیتوب د شرایطو له مخې ارزوي او پلټي. هغوی ټینګار کوي چې د دغو اقداماتو موخه د ترافیکي سرغړونو مخنیوی او د ناقانونه ترافیکي قوانینو په اړه د موټر چلوونکو د پوهاوي لوړول دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر وایي چې د چلوونکو بې احتیاطي، له ټاکلې اندازې زیات سرعت او د ترافیکي قوانینو نه مراعات په سړکونو د پیښو له مهمو لاملونو څخه دي او د دغو چک پاینټونو جوړول کولی شي د ترافیکي پیښو په کمولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي له ټولو موټر چلوونکو غوښتل چې د موټر چلولو پر مهال د خوندیتوب اصول او ترافیکي مقررات په بشپړه توګه مراعات کړي او له ترافیکي مسؤلینو سره همکاري وکړي. یو موټر، یو موټرسایکل او د یو کانټینر سره موږ د عمومي اشاره د کابل مزار پر لین باندې چې د حیرتان سړک ورسره نه مخامخ دی، پر دې ساحه باندې موږ ځای پر ځای کړي دي چې 24 ساعت د ولس په خدمت کې دي. او لله الحمد په دې یوه میاشت کې موږ ډیر د حادثاتو مخنیوی کړی دی، کچه مره کنټرول کړې ده او لله الحمد نور مشکلات چې کوم موږ مخکې د عبور مرور شرطیه درلودله لله الحمد اوس نسته او ولس ډیر وسع سوی دی او ولس د ډیر قوانین او اصول انشاءالله العزیز سره ورسره خلاص سوی دی. اوس الحمدلله دونه مشکل شی نه لرو. په ورته وخت کې یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرو د دغو چک پاینټونو له جوړېدو هرکلی کړی او د ترافیکي نظم د تامین او په سړکونو د پیښو د مخنیوي په برخه کې یو اغیزمن ګام بللی دی. هغوی وایي پر موټرو د څارنې زیاتوالی کولی شي د ترافیکي سرغړونو د کمیدو، د مسافرو د لا زیات خوندیتوب او د هیواد پر مهمو لارو د تګ راتګ د وضعیت د ښه والي لامل شي.
د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین ډاډ ورکوي چې پر لویو لارو د موټرو د څارنې او پلټنې بهیر به په دوامداره توګه روان وي او د موټر چلوونکو لپاره به د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لا پراخ شي ترڅو د خلکو ترمنځ د ترافیکي قوانینو د مراعات کلتور لا زیات پیاوړی او دود شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.